دوستانو د شمالي امریکا څلورم لوی سمندري بندر دلته د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت د وانکوور په ښار کې موقعیت لري. دا مخامخ ستاسو ګورئ دا لویه سمندري کشتۍ داسې هغه ده په زرګونو کانټینر پکې بار دي او اوس یې راکوزوي. زه نه پوهېږم ستا به له کوم هېواد راغلي، خو د کاناډا لوی سوداګریز بندر همدغه ده. په کلني ډول باندې 3.5 میلیونه کانټینر د دې بندر له لارې نه ښکته پورته کیږي او د نړۍ له 100 هېوادونو سره کاناډا د همدې بندر له لارې نه راکړه ورکړه کوي. دا په شمالي امریکا کې لکه څنګه مې چې ویلي څلورم لوی تجارتي بندر ده او د کاناډا لومړی لوی تجارتي بندر ده. تقریبا 50 میلیونه ټنه توکي په کلني ډول باندې د دې بندر له لارې نه یا کاناډا ته راځي یا له دې ځای نه نورو هېوادونو ته انتقالیږي. دلته دا مخامخ کشتۍ ستاسې ګورئ دا غالبا چې له چین نه به راغلي وي، ځکه د دوی ډیر کاروبار چې دا تجارت چې دا له چین سره ترسره کیږي. نو دلته د کاناډا په مارکیټونو په بازارونو کې تقریبا نیمایي څخه زیات توکي چې دي دا له چین څخه راواردېږي، که دا توکي خوراکي مواد دي که دا نور اجناس دي، خو دا اکثر یې د چین څخه راوارد شوي او چین له کاناډا سره تقریبا د تجارت په برخه کې ډیر لوی هېواد ده او د دوی تر نیمایي زیات راکړه ورکړه هم له چین سره ترسره کیږي. نو دې بندر کې نوم یې چې ده د کاناډا د وانکوور فریزر بندر ورته وایي. دا فریزر سیند باندې جوړ شوی ده او دا مخامخ ستاسو وینئ دا خوا یې شمال ختیځ اړخ ده، خو دې خوا ته یې چې ده بیا غربي خوا کې په له سمندر سره وصل ده. نو د کاناډا اقتصاد له اقتصادي اړخه کاناډا هغه هېواد نه ده چې خپله ډېر څه نه تولیدوي، خو له نورو هېوادونو څخه ډېر زیات شیان راواردوي. داسې ښکارېږي چې خاوره یې زیاته ده، د نړۍ دویم لوی هېواد ده د جغرافیې له اړخه، خو د صادراتو له اړخه یو غومره مزه نشته. اوس په دې وروستیو 2 کلونو کې اقتصادي وضعیت هم پکې ښه نه ده او کاروبار هم چې ده پکې خراب ده، خو دغه ښار چې ده د نړۍ په 10 پرمختللو ښارونو کې د سیاحت له اړخه ډېر پام ورته راوړي د وانکوور ښار ته او د دې د اقتصاد هغه مهم توکی هم چې د زراعتي مواد او تقریبا همدا سیاحتي عایدات دي. په خپله زیات خلک چې دي اوسېدونکي داخلي نه دي، دي اکثر مهاجر دي او کاروبار هم چې د اکثر د مهاجرو په لاس کې ده، د ختیځ اسیا د خلکو او دارنګه د هند وګړو چې یا هندي الاصله وګړو په لاس کې ده.